کابل کې انالوګ څخه ډیجیټل ته د میټرونو بدلولو بهیر د چټکتیا په لور ګام. د کابل برېښنا رهبري د لارښوونې سره سم له انالوګ څخه ډیجیټل ته د میټرونو بدلولو لړۍ په دوام. د دې ریاست تخنیکي ټیمونه په پام کې لري چې دا بهیر دا ځل د مکروریانو برېښنا مدیریت په اړوندو سیمو کې پیل او چټک کړي. د اړوندو مسؤلینو په وینا د کابل برېښنا ریاست تخنیکي ټیمونو د مکروریانو برېښنا مدیریت په اړوندو سیمو کې د انالوګ میټرونو شمیر په ډاګه کړی او د دې میټرونو د بدلولو لړۍ په نږدې راتلونکي کې پیلیږي. قسمی که در جریان است روند اصلاح شبکه مکروریان‌ها که چند سال مانده بود امروز آغاز گردید و 8000 پایه میتر دیجیتال آنالوگ که مانده بود تمامش به دیجیتال تبدیل میشه. صندوق‌هایشان هم به پلیت‌های جدید نصب شد. همداراز د مکروریانو سیمې اوسیدونکي د برېښنا له دې ګامه هرکلی کوي او ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به له برېښنا شرکت سره پوره همکاري وکړي. امروز مسئولین برشنا آمدن به خاطر تبدیل میترها از میترهای سابقه فرسوده و سیستم کنی سابقه که میترها را دیجیتالی میسازند. در پهلویی که میتر دیجیتالی میسازند وسایل برق قبلا به کار رفته بسیار کهنه و فرسوده بود و اینا ضمن اونا را هم تبدیل میکنن. ما از ریاست برشنا قدردانی میکنیم. د یادونې ده چې شاوخوا 20 کاله کېږي د مکروریانو په بلاکونو کې له انالوګ میټرونو څخه ګټه پورته کېږي.